او دا څوک چې جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري. دښمن ته لوښي وینځل سپي وینځل او سر ټیټول دا کار اصیلو افغانانو ته خوند نه ورکوي. د جمهوریت د قاتلانو سره مه خندېږئ، دا عادتونه یتیمانو ته خوند نه ورکوي. یو قبر ته ورشئ ورته چیغې کړئ، خوشحال خبر کړئ چې د مغولو په بازار کې پښتانه خرڅېږي. وایي مومن باید چې وي په شان د غره بدل دی نشي. عباسین صاحب مومن باید چې وي په شان د غره بدل دی نشي، که مرګ وي او که درد وي که هر څه بدل دی نشي. او چې کوم افغان خوړلی د افغانې مور شوده وي همداسې پاک دی وي لکه شوده بدل دی نشي. چې کوم افغان خوړلی د افغانې مور شوده وي همداسې پاک دی وي لکه شوده بدل دی نشي. او ما نیمګړي شعرونه دي وایي خدایا ستا لار کې مې بدن په څو ټوټو وویشه، خدایا ستا لار کې مې بدن په څو ټوټو وویشه، دا زړه مې ټول د شهیدانو په بچو وویشه. چې غیرت عام شي، وفا عام شي او مینه عام شي، پښتانه مه ویشه، نړۍ په پښتنو وویشه. خدایا ستا لار کې مې بدن په څو ټوټو وویشه، دا زړه مې ټول د شهیدانو په بچو وویشه. چې غیرت عام شي، وفا عام شي او مینه عام شي، پښتانه مه ویشه، نړۍ په پښتنو وویشه. او له مرګه پس به مې تمام جیبونه ولټوې، اتر دستا شول نور شیان په لیونو وویشه. او حلال غوښې ټپوسانو ته خوند نه ورکوي، حلال غوښې ټپوسانو ته خوند نه ورکوي، د ازادۍ ژوند غلامانو ته خوند نه ورکوي. حلال غوښې ټپوسانو ته خوند نه ورکوي، د ازادۍ ژوند غلامانو ته خوند نه ورکوي. او دښمن ته لوښي وینځل سپي وینځل او سر ټیټول، دښمن ته لوښي وینځل سپي وینځل او سر ټیټول دا کار اصیلو افغانانو ته خوند نه ورکوي. د جمهوریت د قاتلانو سره مه خندېږئ، دا عادتونه یتیمانو ته خوند نه ورکوي. زما غزل زما خبرې د اذان په څیر دي، اذان هیڅ وخت منافقانو ته خوند نه ورکوي. زما غزل زما خبرې د اذان په څیر دي او اذان هیڅ وخت منافقانو ته خوند نه ورکوي. ژوند چې برابر په شریعت نه لري، ژوند چې برابر په شریعت نه لري، پوه شه چې ایمان او غیرت نه لري. مونږ ته چې د شک په سترګه ګوري نو مونږ ته هم ذره اهمیت نه لري. ژوند چې برابر په شریعت نه لري، پوه شه چې ایمان او غیرت نه لري. مونږ ته چې د شک په سترګه ګوري نو مونږ ته هم ذره اهمیت نه لري. دین سره هیواد او انسانیت سره، دین تراب سے دین سره هیواد او انسانیت سره خر به وي چې څوک محبت نه لري. دین سره هیواد او انسانیت سره خر به وي چې څوک محبت نه لري. او مړ د ډېرو خلکو په نظر کې وي څوک چې کاغذي کرامت نه لري. مړ د ډېرو خلکو په نظر کې وي او څوک چې کاغذي کرامت خو پېژنئ او رب ته تسلیم شي په پوره معنا، هغه کام زوال او ذلت نه لري. زور او زر ته بالکل تسلیمیږي نه، بالکل مفتون دغه عادت نه لري. چې په کوم ښار کې د شودو په نوم اوبه خرڅېږي، چې په کوم ښار کې د شودو په نوم اوبه خرڅېږي، هلته مخونو ته ترجیح وي، زړونه نه خرڅېږي. چې په کوم ښار کې د شودو په نوم اوبه خرڅېږي، هلته مخونو ته ترجیح وي، زړونه نه خرڅېږي. او چېرته چې راج د پیسه دار وي، پیسه هنر وي، هلته ماده د انسانیت مړه وي، هر څه خرڅېږي. چېرته چې راج د پیسه دار وي، پیسه هنر وي، هلته ماده د انسانیت مړه وي، هر څه خرڅېږي. او چې جهالت عام شي نو زور غږېږي، زر غږېږي، باور برباد شي، خلک ژبې خوله خرڅېږي. او د سیاست په نوم روان دی څه بدرنګ تجارت، په تور او سپین خرڅېږي، تور په شنه او سره خرڅېږي.
او دا د کمزور وکیدو وړو فکرونو کار دی. په لویو خلکو باندې وګورئ واړه خرڅېږي او د زورورو د شرابو بازار تل ګرم وي خو د کمزورو شات په 1 روپۍ هم نه خرڅېږي. د زورورو د شرابو بازار تل ګرم وي خو د کمزورو شات په 1 روپۍ هم نه خرڅېږي. او قبر ته ورشئ او ورته چغې کړئ خوشحال خبر کړئ چې د مغولو په بازار کې پښتانه خرڅېږي. قبر ته ورشئ ورته چغې کړئ خوشحال خبر کړئ چې د مغولو په بازار کې پښتانه خرڅېږي. او مفتونه وخت ویښ ژوندي حساس مفتونه وخت ژوندي حساس ویښ ضمیرونه غواړي. دلته د بوسو په قیمت باندې ویده خرڅېږي. او دا څوک چې ډېر خواږه دي ډېر خواږه خوري او که څه خوري. دا څوک چې ډېر خواږه دي ډېر خواږه خوري او که څه خوري. ګلونه خوري که شهد خوري شوده خوري او که څه خوري. او د پوهو لیوانو کچه هم ورځ په ورځ زیاتېږي. حیران یم چې په خپل ماغزه خوري او که څه خوري. او دا څوک چې جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري. دا څوک چې جمهوریت راته مثبت تشریح کوي دوی غوښې د خنزیر خوري او د خره خوري او که څه خوري. او چې اوس هم د طالب په اړه سوچ د چا منفي وي پوښتنه ترې پکار ده چې واښه خوري او که څه خوري. چې اوس هم د طالب په اړه سوچ د چا منفي وي پوښتنه ترې پکار ده چې واښه خوري او که څه خوري. او زمونږ دوست او دشمن دواړه دا ولې دومره مستي ته ګوره چې زمونږ د سیند اوبه خوري او که څه خوري. زمونږ دوست او دشمن دواړه دا ولې دومره مستي ته ګوره چې زمونږ د سیند اوبه خوري او که څه خوري. او ستا سترګې لکه وږي بازان نه لکه لیوان بس ودې خوري که ما خوري که مې زړه خوري او که څه خوري. السلام علیکم.